اوس به موږ تاسو د پښتو ټایپینګ څخه شروع کوو. نو پښتو ټایپینګ کې ما تاسو ته یو کارخانګي درکړې و چې د پښتو ټایپینګ نه مخکې تاسو باید دغه جدول زده کړئ. نو که دا چا چې زده کړی وي پښتو ټایپینګ دې شروع کړي، که نه یې زده کړی هم دې شروع کړي. دا ځان ته چاپ کړئ، مخې ته یې کښېږدئ او څه چې زه درته وایم هغه لیکئ. ما تاسو اوس کارخانګي راوړې ده، لغتونه دي هماغسې، یعنې انشاءالله پښتو ډېر زر زده کېږي. دا ځان سره چاپ کړئ، مخې ته یې کښېږدئ. اوس دلته راځو موږ او تاسو نن چې ستاسو کوم کارخانګي ده هغه دغه لغتونه لیکل دي. اولې ورځ کې ګورئ دا لغتونه دي. اوس که چا زده کړي وي صحیح شو، مثال چا زده کړی وي هغه زما طریقه چاټه، نو هغه ضرورت نشته چې دته وګوري، ځان سره د خپله کار لیکي، دته د ګوري او لیکي. دا که چا ځنې مثال په خپل ځان اعتباري نه خیر دغه چاپ کړئ، مخې ته یې کښېږدئ. لکه پښتو ژبه خو ایډ کولی شئ په وینډوز کې به تاسو ویلې، مثال ګوتې به هماغسې کښېږدي څنګه چې د انګلیش ترتیب ولیکئ. افغانستان بده پوهېدل، دلته کوشش وکړئ هر څه ته ګورئ. طاووس شو، ټانک شو، ګوره ثواب، جهاز، چارمغز او حلال. دا تاسو همداسې 100 ځل لیکئ، زړه به ورته نه تنګوئ. هماغسې که څوک نه پوهېږي چې یاره زه څه وکړمه، په کوم بټن په کوم حروف راځي، هماغه چاټ ځان سره چاپ کړئ، هماغه ته ګورئ، خو دا 100 ځل لیکئ. چارمغز، ګوره حلال، 100 به دا تاسو ولیکئ. 100 ځل چې تاسو پوره کړو انشاءالله تاسو به دې حرفونو سره ټولو سره بلد شوي یاستئ. خو دغه چاټ ځان ته مخې ته کښېږدئ، په همدې ترتیب مخې ځئ. ګورئ اوس الف افغانستان، الف ګوره اچ دی، دلته وګوره ورته اچ وه. په فی په چې شي ده، اوس دلته وګورئ خیر دی، که فی په ټي ده چې حفظ کړی یم نه، همداسې مخې ته یې کښېږدئ. مثال غین چې دی په وای دی، ګوره صحیح ده. بیا الف ګوره په اچ شو، ګوره دلته الف 2 ځل تکرار شو. بیا نون دی په کې دی، دلته وګوره بدر دی، بي په چې شي ده، بي مثال په اف دی. دال په چې شي دی، دلته ورته ګورئ په ان دی. ری په چې شي ده، صحیح ده. ری تاسو دلته وګورئ چې ری موږ سره په کوم حروف لیکل شوی، په کوم بټن ده، په وي ده. دغه دا چاټ ځان ته کښېږدئ. دا د پښتو ټایپینګ اوله ورځ وه، دا ځان سره 100 ځل څه کړئ تکرار کړئ، همداسې لیکئ. دې نه څنګه چې موږ تاسو ته کومه طریقه ښیو په هماغه مخکې ځئ. مثال د ځان نه کار مه کوئ چې زه به داسې وکړمه، ځکه چې د کورس په سیسټم تاسو مخکې لاړ شئ ستاسو خپله ټایپینګ زده کېږي، کار مکمل زده کېږي. زیاتره چې نه زده کېږي هغوی په خپل سر لاړ شي شروع کړي چې زه استاد دا طریقې خو زه به دا وکړمه، او هغه هم بیا دې پاتې. نو تاسو داسې مه کوئ. دغه نن ورځ چې ګوره دغه 100 ځل چې ته ولیکې انشاءالله ستا پښتو ټایپینګ کې به ډېر فرق راشي. او موږ او تاسو افغانستان دی، موږ او تاسو ته خو په اداراتو کې زیات